په پاکستانی مدرسه کې یو ملا په خپل یو شاګرد باندې د تجاوز په حال کې ګیر شو. نن مو درته د پاکستان د یوه مدرسې د ملا په اړه ښکلی ویډیو چمتو کړی. هیله ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی مدرسو کې دا قسم کړنه ترسره کیږي، بلکې پخوا هم داسې ډیر کیسونه د پاکستانی مدرسو ثبت شوي چې ملایانو یې په هغه شاګردانو جنسي تیری کوو چې بلوغ ته نه وي رسېدلی. د قوس په نوم 14 کلن هلک چې د ملا لخوا د جنسي تیری ښکار شو، هغه وایي چې زموږ ملا یوازې زه نه، ډیری هلکانو سره داسې ناوړه کړنه ترسره کړې ده. د قوس پلار وایي چې دا ملا باید اعدام شي، د اعدام نه پرته بله سزا باندې د دې ملا محکومول به زموږ سره ناانصافي وي. هغه ډاکټر چې قوس یې تداوي کړی دی، هغه وایي چې د قوس په ملا خېټه او خپو باندې د شنو لختو چاپونه و چې ګمان کېږي د همدې لختو په زور ملا خپل شاګردان داسې کړنو ته چمتو کوي. د ځای یو اوسیدونکي وایي چې داسې ملایان هغه شاګردان په نښه کوي چې هغوی کم جرأته وي او پوهیږي چې د دوی حال چاته نه وایي. نو کله هم چې خپل ماشومان کوم ملا ته لیږئ، د ملا په اړه پوره تحقیق وکړئ او پرهیزګاره ملا ته یې ولېږئ او د خپل ماشوم تپوس هر وخت وکړئ.